الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم 22 نصیحت دا دی چې تاسو په ایمان کې اخلاص پیدا کړئ. کله چې د الله رب العزت په وحدانیت باندې اقرار وکړه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت مو ومنه، نو په خپل دې ایمان کې تاسو اخلاص پیدا کړئ. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایي، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه یمن ته ولیږدم، نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله ما ته یو نصیحت وکړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته ویلي اخلص فی دینک یکفیک العمل القلیل. په خپل دین کې اخلاص پیدا که نو لږ عمل هم تا ته بس دی. ځکه ډېر کم عمل چې په هغه کې اخلاص وي هغه د الله لپاره وي، انسان الله ته نږدې کوي. او ډېر لوی عمل چې په هغه کې اخلاص نه وي، په هغه کې د الله رضا نه وي، هغه د الله لپاره نه وي، نو هغه انسان د الله نه نورم لرې کوي. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، هر عبادت چې تاسو کوئ په هغه کې اخلاص پیدا کړئ، خاص د الله لپاره یې وکړئ. که تاسو روژه نیسئ، که تاسو لمنځونه کوئ، همدارنګه که نفلي عبادتونه کوئ، د ستاسو یوازینی مقصد دی په هغه کې صرف د الله رضا وي، چې الله درنه راضي شي، نو بیا څه مشکل مسلمان لپاره پاتې شي. همدارنګه حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي چې رسول الله به فرمایل طوبی للمخلصین اولئک مصابیح الهدى تنجلی عنهم کل فتنة الظلماء. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به فرمایل مخلصینو ته دې مبارک وي. دا هغه خلک دي چې د هدایت ډیوې دي، په دوی سره هره توره فتنه ښکاره کیږي. یعنې هغه تورې فتنې چې پرتې دي، کله چې مخلصین لاړ شي هلته هغه تورې فتنې به الله له هغه ځای نه پورته کوي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر. ډېر روژهداران دي چې د هغو د روژې نه دې لپاره کوم ثواب نشته الا الجوع، مګر چې ګېډه یې وږېده. ځکه هغه په خپل عمل کې اخلاص نه لري، د روژې آداب نه مراعتوي. همدارنګه رسول الله وایي ډېر داسې کسان دي چې هغوی به ټوله شپه رڼه کوي په عبادت باندې، خو هغوی لپاره کم اجر و ثواب نشته الا سحر، مګر دا چې هغوی بېخوبه دي، ستړي دي، ځکه چې هغو کې اخلاص نشته، هغوی کې صداقت نشته، هغوی د خپل عمل د الله لپاره نه کوي، بلکې هغوی په خپل عمل کې ریا ته ځای ورکړی. او په کوم عمل کې چې اخلاص نه وي، کوم عمل چې د الله رضا لپاره نه وي، هغه د الله رب العزت په دربار کې منظور نه دی، هغه مردود دی. ځکه حضرت ابو اسامه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الله عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا ابتغي به وجهه. بشک الله رب العزت له اخلاص پرته هیڅ عمل نه قبلوي، او یوازې هغه عمل قبلوي چې یوازې د الله رب العزت د رضا لپاره وي. نو قدرمنو اورېدونکو، که لږ عمل هم کوئ تاسې په هغه کې د الله رب العزت رضا ته ځای ورکړئ، یعنې یوازینی هدف دې ستاسو د الله رضا وي.
زموږ ځینې ورونه ول په مکې مکرمه کې هغوی به د ورځې 4-5 عمرې کولې، حتی د ځینو نه به فرضي جمعې په حرم شریف کې پاتې وي، او چې کله به اطاقونو ته راغلل یو بل ته به ویلې چې تا څو عمرې راوړي او ما څو عمرې راوړي، تا څو طوافونه کړي او ما څو طوافونه کړي. زما توصیه هغو ته دا وه چې تاسو صرف په ورځ کې یو طواف وکئ، په اخلاص یې وکړئ. د هغه 10 عمرونه 20 عمرونه چې په ورځ کې کوئ چې په هغه کې ستاسو نوم او ریا وي، دا یو طواف ډېر بهتره دی. ځکه د مسلم حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د ستاسو جسمونو ته هم نه ګوري، الله رب العزت د ستاسو صورتونو ته هم نه ګوري، الله ستاسو مالونو ته هم نه ګوري، بل ینظر الی قلوبکم، الله ستا زړه ته ګوري، ستاسو زړونو ته ګوري چې آیا ستاسو په زړه کې اخلاص شته که نشته، ستاسې په زړونو کې د الله رضا پرته ده او که نه ده پرته. اوچته ځواني، ښه صورت او ډېر مال الله څخه هېڅ کم ارزښت نه لري، بس الله د ستاسو زړونو ته ګوري چې آیا هغه عمل چې ته کوې په دې کې د اخلاص شته او که نه شته. نو راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحت ومنو چې هغه موږ ته وایي چې تاسو په خپلو عملونو او په خپلو ایمان کې اخلاص ته ځای ورکړئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 23م نصیحت هغه دا دی چې د یو حاجت پر وخت دا عمل کوئ. هغه عمل به اوس رسول الله موږ ته بیانوي، په حدیثو کې بیان شوی. حضرت عبدالله ابن اوفا رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې الله او یا بنده ته کوم ضرورت لري هغه ته پکار ده چې ښه اودس وکړي او د اودس نه وروسته 2 رکعته لمونځ وکړي، بیا د الله رب العزت حمد و ثنا ووایي، د هغه نه وروسته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایي او د هغه نه وروسته دا دعا ووایي، الله رب العزت به یې هغه مشکل ورته حل کړي. هغه دعا دا ده: لا اله الا الله الحلیم الکریم، سبحان الله رب العرش العظیم، الحمد لله رب العالمین، اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رواه ترمذي. له الله پرته بل هیڅ معبود نشته. هغه حلیم او سخي ذات دی، الله پاک دی، د لوی عرش رب دی، ټولې ستاینې الله لره دي چې د ټولې نړۍ پالونکی دی. ای الله، زه له ستا د رحمت او مغفرت اسباب غواړم، د هرې نیکي ګټې او له هرې ګناه سلامتي غواړم. زما ټولې ګناه وبخه، ټولې سختي راڅخه لرې کړه. زما هغو اړتیاوو ته چې ته پرې خوښ یې ځانګړې پاملرنه وکړه، او ته چې تر هر چا رحم کوونکی ذات یې. نو تاسو ته هم قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو کوم مشکل پیښ وي، ډېر په اخلاص سره اودس وکړئ، راشئ په مانځه ودرېږئ، 2 رکعته لمانځه نه وروسته د الله حمد و ثنا بیان کړئ، د هغه نه وروسته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ووایئ او دغه دعا چې ما تاسو ته ولوستله دغه دعا ولولئ. الله رب العزت به ستاسو مشکل درته حل کړي، که ستاسو مشکل بنده ته وي او که ستاسو مشکل الله ته وي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 40م نصیحت هغه دا دی چې د نفس له فتنو ځان وساتئ. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل 3 کسان داسې دي چې الله رب العزت به هغوی سره د قیامت په ورځ خبرې هم نه کوي، الله رب العزت به هغوی ته په نظر د رحمت هم نه ګوري، او الله رب العزت به دوی د ګناهونو هم نه پاکوي او دوی لپاره به سخت عذاب وي. صحابه کرامو وویلې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره موږ واورېدله نو موږ پوښتنه وکړه چې خابو و خسرو من هم یا رسول الله، دوی خو هلاک شول، دوی خو تباه شول، دا څوک دي ای د الله رسوله چې د آخرت په ورځ به الله ورسره خبرې هم نه کوي، الله به په نظر د رحمت هم ورته نه ګوري، الله به یې پاکوي هم نه او دوی لپاره به سخت عذاب وي.
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې په دیو کې اولنی کس مسبل دی. مسبل هغه چاته ویل کیږي چې هغه د کبر او د غرور د وجې نه د خپل پاینڅې د خپلو بجلکو او د خپلو پړکیو نه ښکته پرېږدي، په ځانګړې توګه په مانځه کې، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی چې الله رب العزت د مسبل مونځ نه قبلوي. دا د نفس فتنه ده چې تا په کبر و غرور کې اچوي چې د کبر د وجې نه د خپل پاینڅې راښکته کړي او د خپلو بجلکو راښکته وي. البته دا زموږ د ورونو دپاره نه د خویندو دپاره. دویم کس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معرفي کوي هغه منان ښیي. منان هغه څوک دی چې چا سره یې څه احسان کړي وي، څه نیکي یې کړي وي او په هغه ځای کې هغه ته د هغه یادونه کوي، په هغه باندې د خپل احسان اچوي. دا هم د نفس فتنه ده. عمل باید د الله رضا لپاره وي. هر هغه چا سره چې تا په یو مشکل کې مرسته وکړه د هغه اجر و ثواب د الله نه غواړه. چا سره دی چې کومک کړی په هغه باندې خپل احسان مه اچوه. او دریم کس هغه دی چې هغه په خپل مال باندې د دروغو قسم خوري. یو کتاب یې راوړی خپل دکان ته په 10 روپۍ باندې چې کله هغه ته اخیستونکی یا مشتری راشي نو هغه ته وایي چې قسم په خدای دا کتاب ما په 12 روپۍ باندې اخیستی دی. دا د نفس فتنه ده چې د مال محبت یې د دې په زړه کې واچوه تر څو چې دې ته اړ شي چې په خپل مال باندې د دروغو قسم وخوري. نو دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نصیحت دی موږ ته چې تاسې د نفس له فتنو څخه ځان وساتئ. هغه شی چې تاسې په فتنو کې اچوي د هغې نه تاسو اجتناب وکړئ. په ځانګړې توګه دغه 3 کسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې موږ ته بیان کړل باید د هغه نه په جدي توګه باندې موږ ځانونه وساتو. همدارنګه حضرت جابر بن عبدالله انصاري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ځان له ظلمه وساتئ ځکه چې ظلم د قیامت په ورځ ستوري تیارې وي. له بخله ځان وساتئ ځکه بخل تر تاسو وړاندې خلک هلاک کړل. همدې بخل هغوی دې ته چمتو کړل چې د خلکو وینې تویې کړي او حرام شوي شیان حلال وګڼي. همدارنګه حضرت جندب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د بل عیب ښکاره کړي الله رب العزت به د عیب ښکاره کړي او څوک چې ریا وکړي الله به هم له ده سره هغسې معامله وکړي. که د عیب ښکاره کول دي که ریا کول دي همدارنګه که بخل او که ظلم دي دا ټول د نفس فتنې دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا نصیحت کوي چې تاسو د نفس د فتنو نه ځانونه وساتئ. نو که غواړئ قدرمنو اورېدونکو چې د دنیا او د آخرت ژوند هم ښایسته وي راشئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نصیحتونو ته ډېر په خلاص غوږ باندې غوږ کیدئ تر څو چې الله رب العزت عزت د دنیا او آخرت موږ ته نصیب کړي. نور به م واورو خو د یوې دمې قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 25 نصیحت. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي چې تاسې د سورت اخلاص ډېر زیات تلاوت کوئ. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو د سورت بقرې آخري آیتونه ډېر لولئ. لله ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. آمن الرسول نه واخله تر عین آخره پورې رسول الله وایي چې دغه آیتونه تاسې ډېر لولئ. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو آیت الکرسي د هر فرض مانځه وروسته او د خوب په وخت کې لولئ. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویل چا چې پوره 10 وارې قل هو الله وویله نو الله رب العزت به هغه ته په جنت کې یوه ماڼۍ جوړوي. چا چې 10 وارې
په اخلاص سره د زړه نه سورت اخلاص یعنی قل هو الله ولوستله، الله رب العزت به هغه ته په جنت کې یوه ماڼۍ جوړوي. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه وفرمیل ای د الله رسوله بیا خو به نو زموږ ماڼۍ په جنت کې ډېرې زیاتې وي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې الله رب العزت ډېرونکی او پاک دی. دا د بنده په لاس کې نه دي، هغه الله درکوي او الله رب العزت څخه د هیچ کمښت نشته. همدارنګه حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمایی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل ان الله ختم سورة البقره بآیتین اعطانیهما من کنزه الذي تحت العرش فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې الله رب العزت ما ته د سورت بقرې وروستني آیتونه تر عرش لاندې خزانې څخه راکړي دي، نو هغه زده کړئ او خپلو ماشومانو او میرمنو ته یې ورزده کړئ، ځکه چې دا هم قرآن دی او هم لمونځ دی او هم دعا ده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت دی. د دې پر ځای چې د ستاسې اولادونه او ستاسې ښځې کینی شپې د خپل وخت په یو عبث شي باندې تیر کړي یا نن ورځ د سریالونو په کتلو باندې تیر کړي، کینوئ هغوی ته د سورت بقرې آخري 3 آیتونه ور یاد کړئ یا 2 آیتونه هغو ته یاد کړئ، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د آیتونه الله رب العزت ما ته د هغې خزانې نه راکړي چې هغه د عرش لاندې دي، نو خپله یم یاد کړئ، د خپلو ښځو ته یم وروښئ او د خپلو اولادونو ته یم وروښئ، ځکه هم دا مونځ دی، هم قرآن دی او هم دعا ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسې آیت الکرسي لولئ، ځکه د آیت الکرسي د لوستونکي او د جنت ترمنځ صرف مرګ حائل دی. هغه څوک چې تل لپاره د فرض مانځنه وروسته آیت الکرسي لولي چې کله مري په خپل قبر کې به د جنت نښې نښانې او برکات ویني. او رسول الله فرمایي څوک چې آیت الکرسي شپې لولي الله رب العزت به هغه د شیطان نه ساتي. بخاري د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه یو لوی حدیث را نقل کړی. هغه فرمایي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په هغه مال باندې پیردار ودرولم چې هغه د زکات مالونه وراټول شوي ول. نو شپې یو سړی راغی او د دغه مالونو نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه پرې مقرر کړی وم ساتونکی د دې نه اغلا کوله. نو هغه کس ما ونیوه او دا مې ورته ویل چې زه تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیایم. هغه راته ډېرې زاري وکړي او دا یې راته ویې چې ضرورت لرم، ماشومان هم لرم او ډېر مجبور یم، ما پرېږده بیا به دا کار نه کوم. هغه کس ما خوشې سهار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلې چې د شپې بندي دې څه که؟ ما ورته ویلې د الله رسوله هغه د ځان او د ماشومانو اړتیاوې راته بیان کړې، زما په هغه باندې زړه وسوځېده او خوشې مې کړ. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته ویلې نه هغه تا ته دروغ ویلي دي، هغه به ډېر ژر بیرته راشي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي زه په دې باوري شوم چې هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وینا سره سم هرومرو بیرته راځي او د دې ځای نه به غلا کوي. زه بیا دلته ویښ ولاړ وم چې بیا دغه کس راغی، د شیانو په خوړلو یې شروع وکړه او د ځان سره یې هم ټولول چې ویسي. هغه ما بیا ونیوه او دا مې ورته ویل چې زه به دې دا وار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ورولم. هغه بیا راته زاریانې شروع کړي، راته ویلې چې ما خوشې کړه، مجبور یم، ماشومان هم لرم، بل وار به زه نه راځم. ابو هریره فرمایي چې زما بیا پرې زړه وسوځېد، خوشې مې کړه. سهار بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم. رسول الله راته وویل ای ابو هریره د تېرې شپې بندي دې څه که؟
ما رسول الله ته ویلې هغه د خپل ځان او ماشومانو د ضرورت یادونه وکړه زما په هغه باندې زړه وسوځېده او خوشې مې که رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلې نه هغه تا ته دروغ ویلي دي بیا به راشي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه په دریم وار پیره ولاړ وم چې هغه کس بیا راغی او د خوراکي توکو په وړلو باندې شروع وکړه هغه ما ونیوه او ورته مې ویلې دا ځل به د هرومرو رسول الله ته ورولم دا دریم او وروستنی وار دی. په څو وارې تا ویلې چې زه به بیا نه راځم خو ته بیا راغلې. هغه کس بیا راته ویلې ابو هریره فرمایي ما خوشې کړه زه به داسې کلمې در وښیم چې د هغو په وسیله به الله رب العزت تا ته ګټه ورسوي. ابو هریره فرمایي چې ما ورته ویلې هغه کومې کلمې دي؟ هغه راته ویل کله چې ته خپلې بسترې ته ورشې نو آیت الکرسي ووایه د الله رب العزت لخوا به یو ساتونکی درته وټاکل شي تر سهاره به دې د شیطان نه وساتي شیطان به تا ته نه نږدې کېږي. ابو هریره وایي چې دا سړی ما خوشې کړ. سهار چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته راغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویلې چې د شپې بندي دې څه شو؟ ما ویلې ای د الله رسوله هغه له خپل ګمان سره سم ما ته یو څو کلمې راوښودلې چې د هغو په ذریعه به الله رب العزت ما ته ګټه رسوي. رسول الله راته ویلې هغه کومې کلمې دي؟ ما وویل چې هغه ما ته وویل کله چې ته ویده کېږئ نو ته آیت الکرسي لوله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. دا کلمات ما ته راوښودل او دا یې راته ویلې چې په دې سره به الله رب العزت تا ته یو ساتونکی مقرر کړي او تر سهاره به هیڅکله شیطان درته رانشي. نو رسول اکرم وفرمیل هغه تا ته رښتیا ویلي خو په خپله دروغجن دی. بیا رسول الله راته ویلې ای ابو هریره آیا ته پوهیږې چې دا درې شپې له چا سره ته خبرې کوې او څوک نیسې؟ ما ویلې نه رسول الله راته ویلې هغه شیطان و. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت هم دی چې تاسو که آیت الکرسي ولولئ الله رب العزت به تر سهاره پورې تاسو د شیطان د حملاتو نه ساتي او په حفظ و امان کې به تاسو ژوند کوئ. نو راشئ قدرمنو اورېدونکو چې ډېر په خلاصو غوږونو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونو ته غوږ شو او وایورو په دې کې به زموږ د دنیا او د آخرت کامیابي وي. نو قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند د نیکمرغه ښاد بریالي او کامیابه اوسئ.